وخرا روان دي پرتګونه به د جمعات په دروازې پراته چرانه نوځي اغوندې به او چې کله وځي بیا به وباسه کدا وخت په من تاسو را نه دی سپینګیرو یاد ساته حکومت و بادشاہی اقتدار د انګريز دی تاب کې هر څه د هغوی دي چې هغوی پرتګو باسي ستا زوی او زما زوی خامخا وباسي ته د موبایل وګوره ته د خپلې مسلمانې ښځې وګوره ته د هغوی د میخو په شان ته حساب کتاب وګوره وخت دی را روان دی چې لکه څنګه د ټوپې په جومات کې ایښي دي داسې به د پرتګونه جومات مخې ته ایښي وي چې ننوځې اغوندې به او چې راوځې وباسې به حاله دا تأثر ملاو دی چې الله جومات کې دننه قیدي دی بهر یې کار کله چې جومات کې دننه څوک خبرې کوي بوډاو ته څه وایي غلی شئ خدای نه نه ډارېږئ د خدای کور ده تاثر ورکوي چې کني بار کوه بار خو خدای نه یاره نشته هلکه دروغ هم وایي او په جومات کې هم وایي مطلب دا دی چې بهر یې ګناه چې په جومات کې څوک ګناه وکړي خلک څه وایي اوهو ګناه په جومات کې د ده خیال څه دی خبره خو پوهېږې خیال یې دا دی چې بهر یې که کوي بیا دومره مسله نشته تاسو ته ملا طبقه په خپله خو لیدلې ده هغې له دا تعصر ورکړی شوی دی چې الله په دې جومات کې دی بازار کې ستا کار خپل دی روجه را روانه ده ریټونه به وګورې انشاءالله که تا د اسمان ستوري در یاد نه شو په ترکو کې زلزله راغله خلکو دکانونو کې سامانونه مفت کړل چې زلزله زدګان به راځي څه چینی اخلي مفت به یې ورکوې کپړه اخلي مفت به یې ورکوې دال اخلي مفت به یې ورکوې تا باندې چې تکلیف خدای راموه ده راغلی خدای نو نور به څه کوې خو ته به روژې کې زموږ مسلماني وګورې ته به روژه کې انشاءالله زموږ ګیرې وګورې زموږ د کل بریتونه به وګورې تلی به تبلیغ ته وي او بریتونه به یې سوچه خریلي او چاړه به یې داسې تېره کړي چې دوکان له ورشې چې راوځې شی به در پورې نه وي هر څه به یې دنه خټ کټ کړي دا زموږ حصه ولې موږ دا نه منو موږ ملا منو موږ د دې کتاب په ځای باندې نور کتابونه منو قرآن کریم اعلان کړی